دا ترمپ پس خبرو باندې ګرم شو همداسې خپلو خبرو کې لکه پلار زامنې خبرې کوي پلار ورته غوسه وکړه هغه هم ورته غوسه کوله نو ما ورته یتره مې قسم هغه د مرګ حل کې دی مې مه کوه ورسره چېړه نن د وینې او سبا به یې نه وینې مې د پلار قدر وکړه ځکه زما والد صاحب نشته ما ته پته شته که نه ما ته د خپل پلار کمې محسوسېږي که نه ما ته د قدر پته شته که نه ما ورته د خپل پلار قدر وکړه خپل پلار ته غلطه خبره مه کوه زما دا ورور ورته مینتونه کول چې پلار تاسو کنځلې نه کوي پلار تاسو ګردې بدې نه وایي هغه نه کلارېدو زما د ورور ته مه کوئ که نه موږ دلته تاسو ته راغلي یو چې موږ دلته پروګرام وکړو تاسو موږ په خوشحالۍ وګورو موږ تاسو ته خفګان د نه یو راغلي چې تاسو شور کوئ دغسې دې زامن او دې پلار موږ څلور وریانو یو دوه زمانه غټو یو زمانه ورکوټ زه درېیم نمبر دومره بې دردۍ سره یې قتل کړل دومره بې دردۍ سره چې په سرونو یې ویشتي دي جګړه خپلو کې وه پډله دی په تاسو موږ ورته منتونه کول چې مه کو حسد بغض چې زموږ دشمني وسو موږ به هم ځان سره څه وړو که نه او اول موږ دشمني کولی شو موږ خپله بهر یو د خپل مستقبل لپاره موږ په یورپ کې موږ سره د څه کمی دی هېڅ کمی نه و خو پته نه لګېدله چې دې موږ سره ولې ظلم وکړو زه د اعلی حکام نه د وزیر اعلی صاحب نه وزیر اعظم صاحب نه زه د ایس پي صاحب نه ډي پي او صاحب نه ډي پي او نوشیره نه ایس ایچ او صاحب نه زه ټول امید لرم چې ما سره به بھرپور هیلپ کوي زما مدد به کوي ما ته به انصاف ملاویږي بالکل جی موږ راغلي یو ستاسو دپاره ستاسو دا غږ چې دی د متعلقه حکامو ته م ږدو عوامو ته یې هم ږدو یقینا چې تاسو سره ظلم شوی دی دا راته ووایه د ستاسو چې کم دارونه دي دوی ودونه کړي جی زما د مشران دوه وروریان چې کوم دي دوی ودونه کړي زما د کوم مشر ورور و د ده یو ماشومه شوې وه هغه په حق رسېدلي وفات شوې وه بیماره وه وفات شوه زما دا دویم ورور چې کم دی د ده دوه زامن دي واړه واړه یو جینۍ یو هلک واړه واړه زامن دې پاتې شو زه پرون کور ته لاړم مور ته وګوري سړی که بابیانو ته وګوري زه چې څنګه په ګیټ رادننه شوم ما حوصله ځان ته ډېره زیاته کړه ځکه زما درې وروریان ما په خپله ځمکه باندې لیدلي په وینو کې ملت پت وکتل